هم ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته او مننه چې راسره یاست په خپرونه کې. ښاغلی بصیرالحق عادل د موږ سره دی چې دوی هم تکړه شاعر او لیکوال دی. که چیرې تاسو ځینې وخت مونوګراف لیکئ یا هم مونوګراف لیکلی وي، حتما د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، یا هم په هغه طریقه طرز او پر دې باندې نه پوهېږئ چې څنګه باید موږ مونوګراف ولیکو، څنګه یې باید پیل کړو او څنګه یې باید پای ته ورسوو. پر دې اړه یې هم کتاب لیکلی دی او نور کتابونه یې هم شته دي، خو هیله دا دی چې تاسو په دې برخه کې د موږ سره پاتې شئ په خپرونه کې، پر دې باندې به تاسو هم پوه شئ. سلامونه، ستړي مه شئ. ډېره مننه. تر هر څه مخکې تاسو ته او ستاسو ټلویزیون لارې ټولو هېوادوالو ته سلامونه، په دې هیله چې نیکمرغه خوشحاله سهار به ولري. ژوندي اوسئ چې ماته مو خپرونه کې بلنه راکړه او په دغه موضوعاتو به بحث وکړو انشاءالله. پیل هم تاسو نه کوو چې مقدمه یې په ډول راته چې علمي فعالیتونه دغه ادبي فعالیتونه مو له څه وخت را په دې خوا پیل کړل؟ مننه. تقریبا په ډېر کوچنیوالي دغه فعالیتونه ما راپیل کړي دي. کله چې موږ مهاجر وو له کرښې هغه اړه، نو د ښوونځي په دوران کې هلته به په ښوونځي کې ما د نورو شاعرانو شعرونه ویل، ترانې به مې ویلې، ځینو لوی پروګرامونو ته به غوښتل کېدمه. د هغه وخت مینه او علاقه وه چې بیا کله خپل هېواد ته راستانه شو، دلته ځینو پیښو ما باندې تاثیر وکړو، شعر و شاعري مې شروع کړه. خو لیکوالي مې ډېر په کوچنیوالي شروع کړې وه. د علم تر سرلیک لاندې مې یوه لیکنه بیخي فکر کوم 14 کلن به وم 14 کلن به وم چې افغان مهاجرینو لپاره یوه مجله چاپېدله خیبر پښتونخوا کې، په هغه کې مې لومړی لیکنه وکړه او تر هغه وروسته بیا شعر و شاعري شوه. بیا هلته افغانستان ته راغلو، ادبي بهیرونه شول، نو تر دې وخت تخته تقریبا 12-13 کاله کېږي. بله. عادل صاحب، څو کتابونه مو لیکلي دي او په کومو برخو کې؟ 2 کتاب اوس فلحال چاپ شوي دي او 3 نور چاپ ته آماده دي. نور داسې نیمګړي کارونه مې ډېر دي چې په بېلابېلو برخو کې تحقیق د تخلیق برخه ده، شعر و شاعري ده، او په عین حال کې زه یو پوهنتون کې استادي هم لرم. نو ځینې تحقیقات هغه د چپټر په شکل مو هم ځینې معلومات راټول کړي دي 6 مضامینو کې. که چیرې لږ کار ورباندې وکړم نو هغه هم کتاب په شکل بدلیدلی شي. بله. دلته تاسو یو کتاب لیکلی د مونوګراف هغه لارښوونه ده. څنګه دا انګیزه ذهن ته درغله تر څو چې په دې برخه کې یو کتاب ولیکئ؟ ځکه چې که چیرې موږ مونوګراف لیکو، رښتیا هم په بازار کې په داسې یو کتاب پسې وګرځو چې مثلا موږ هغه طریقه او د لیکلو طرز باندې پوه سو، نشته دی. بالکل دغه یوه داسې برخه ده مونوګراف لیکنه یا تیزیس لیکنه د دکتورا برخه کې ډیزرټیشن، چې ډېر خلک او ډېر محصلین حتی لوی استادان په دغه برخه کې له مشکل سره مخ دي او یو ډول دغه کارو ته ډېر سخت معلومیږي. خو دا اصلا ډېر اسان کار دی، فقط چې په اصولو باندې ځان پوه کړو او په هغه ځینو تخنیکونو او لارو چارو ځان پوه کړو نو ډېر هوسا کار دی. ما خپله محصلي دوره هم تېره کړله. محصلي دوره کې هم زموږ محصلین چې یا همدوره مو په دې برخه کې له ډېرو تشویشونو او اندېښنو سره مخ وو. ډېر تکړه او لایقه محصلینو مونوګراف برخه کې ډېر مشکل سره مخ وو. دا ورته یو ډول یو بلا ښکاره کېده چې دا به څنګه شي، څنګه به ځان پاس کړو. یو ډول اروايي تاثیر په دوی باندې کړی. نو په دغه کتاب کې چې ما لیکلی دی دغه ټول شیان ما تشریح کړي دي، بیخي هغه عملي لارې چارې مو ښودلي دي چې څنګه کولی شو، ځکه مونوګراف د لیکوالۍ یوه برخه ده، د تحقیق یوه برخه ده. نو لومړی باید موږ لیکوالي زده کړو او د لیکوالۍ پیل ډېر اسان دی. ډېر ځوانان دغه ویره لري، ښه استعداد لري، نشي کولی چې لیکوالي را پیل کړي، دغه د پیل نه بیریږي چې دا به څنګه شي. نو دغه په اړه ما لارې چارې ورښودلي دي ډېر په ساده ډول، په بیخي دومره عام فهمه او ساده دي چې فقط په لیک او لوست څوک وپوهېږي نو هغه پوهېږي چې لیکوالي څنګه کېدلی شي. مخکې هم کتابونه لیکل شوي وو خو هغه یو څه سخت وو، که څه هم دغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین پوهېدل، خو د نورو پوهنځیو مثلا کرنې پوهنځی دی، نورې څانګې دي، فیزیک دی، ریاضي دی، هغوی نه پوهېدل ځکه د لیکوالۍ برخه هغوی یو څه کمزورې ده. نو په دې کې ما داسې لارې چارې ښودلي چې هر څوک کولی شي ډېر په اسانۍ سره دغه لیکوالي راپیل کړي او بیا هغه د مونوګراف خپل هغه اصول چې دي هغه پلي کړي. نو دغه د محصلینو مشکلات او ستونزې ماته یوه انګېزه شو چې دغه برخه کې کار وکړم او دغه اړتیا درک کړم. صحیح ده. په دا خاوره انقلاب غواړي پرلت تر عنوان لاندې مې هغه څه چې لیکلي په دې اړه راته وایي. ښه، ډېره مننه. دغه کتاب د خاوره انقلاب غواړي، تاسو ته معلومه ده چې په دغه تېرو 2-3 کلونو کې پښتانه ویښ شول او دوی د خپل حق غوښتنې لپاره یو انقلاب پیل کړ. نو په دې اړه باندې په دغه ټولنیزو شبکو په رسنیو کې شعرونه لیکل کېدل، نظمونه لیکل کېدل د پښتنو د ویښتیا لپاره. ځینې نثري ټوټې لیکل کېدې تر څو پښتانه ویښ شي او
دوی یو فکر یو انګیزه واخلي. اړتیا وه چې دغه شی خوندي شي، ځکه نو دغه مجازي نړۍ فیسبوک او دا شاید وخت په تېرېدو سره دا مواد پکې ورک شي. نو دا ما یو فکر را پیدا شو، د ځینو استادانو سره مشورې وکړې، د یو کتاب په شکل مې راټول کړه. که څه هم تر هغه وروسته نور هم ډېر مواد پنځول شوي دي یا نور ډېر کار شوی دی، خو د کتاب په شکل نه دي راټول شوي. نو د دې لپاره چې دغه د اوس وخت او د اوس عصر او زموږ ستاسو عصر چې دی دغه تاریخ او دغه زموږ چغه خوندي شي او راتلونکي نسل ته موږ یو ډول غاړې مو خلاصې وي، دغه شیان ما په کتاب کې راټول کړل او د کتاب بڼه مې چاپ کړي چې دا کتاب یو داسې شی دی چې تر پیړیو نه ورکېږي او د ادب تاریخ راتلونکو محققینو ته یو خام مواد هم دی چې دوی بیا تحقیق کوي په دغه دوره باندې چې پښتنو په دې اړه څه کړي. په دغه کتاب کې لومړۍ برخه کې بیا زما یو تحقیق دی، ډېر لنډ تحقیق دی چې په د پښتو ادب په لرغونې دوره کې، منځنۍ دوره کې، اوسنۍ دوره کې د پښتنو د ویښتیا لپاره څه شوي دي. یعنې په لرغونې دوره کې هم دغه کار شوی دی چې پخوانیو شاعرانو د وخت پښتانه راویښ کړي دي، په دوی باندې ظلمونه کېدل، جنګونه کېدل. په کلاسیکه دوره کې هم دغسې خوشحال خټک دوره د پیر روښان دی او په اوس عصر کې هم چې هغه د اول پړاو څخه چې راپیلېږي تر دې وخته پورې. نو ما لنډ ځغلنده کتنه ورته کړله. دویمه برخه کې بیا نو لنډ نثرونه دي چې دغه پښتنو ویښتیا ته لیکل شوي دي او دوی د ویښونې لپاره. دریمه برخه کې بیا شعرونه او نظمونه دي چې دغه نوموتو شاعرانو لیکوالانو لیکلي دي، لر او بر ما راټول کړي دي. بله، تحقیقي کارونه هم کوئ؟ او دغه خپل هم تحقیق کارونه دي چې ما کړي دي او په نورو برخو کې هم ځینې کارونه، فرضاً د سرلیک تر عنوان لاندې یو تحقیق باندې له ډېره وخته ما کار پیل کړی دی. زه د رسنیو د کور یو غړی یم په دغه برخه کې هم، له بده مرغه چې ډېر مشکلات شته په سرلیک په برخه کې. خبر سرلیک دی، نور سرلیکونه دي، د لیکوالۍ سرلیکونه دي، مثلا برخې دي، بېلابېلې برخې لري. په دې اړه ما یو تحقیق پیل کړی دی، خام مواد مې راټول کړي دي، کار پرې روان دی. او بلې تر څنګ په دا وروستیو کې کله چې دغه د کرونا بدمرغه وبا راغله او کرنتین شو، ما ځینې ژباړې هم وکړې. یو کتاب مې اوس چاپ ته ماده دی چې عنوان یې دی مخکې خبر وي. په دې کې د ټولې نړۍ له بېلابېلو برخو په طبي، ادبي، فلسفه، هنر، په هره برخه کې کلتوري ډېر جالب معلومات دي، ډېر لنډې ژباړې دي. تقریبا 350 یا کم و زیات ژباړې کېږي چې دا کتاب هم اوس چاپ ته ماده د ډیزاین کارونه ټول کړای شوي دي. او یو بل کتاب مې هم وژباړی چې هغه د ارواپوهنې برخه کې دی، د خوشحالۍ لارلیکې په نامه، چې د خوشحالۍ راز او دغه څنګه کولی شو ځان خوشحاله وساتو. په دغه اړه باندې دغه 2 کتابونه اوس چاپ ته ماده دي. یو بل کتاب کرښې خبرې په نوم دی چې هغه تقریبا 2 کاله مخکې اطلاعات کلتور وزارت د چاپ دپاره انتخاب کو، خو له بده مرغه تر اوسه هېڅ درک معلوم نه شو. نو اوس موږ مجبور یو چې داسې چاپ کړو، بل چاپ وایسته باندې. په دغه برخه کار لکه دا د خاورې انقلاب غواړي دغه راټولونه چې دا یا د مونوګراف لیکنه او لیکوالۍ په اړه یا دې ته ورته نور فعالیتونه چې تاسو کړي، داسې وخت کې څومره ضرورت ورته لیدل کېږي، بالخصوص پښتنو ځوانانو ته، محصلینو ته؟ زیات ضرورت دی. پښتو ژبه کې که هر څومره کار وشي بیا هم کم دی، ځکه موږ تاسو کې دغه انټرنیټي نړۍ کې اوس وګورو، د ګوګل کې چې د هر شي په اړه موږ سرچ ورکړو، دغه زموږ ستاسې دري ژبه چې سرچ ورکړو هر څه معلومات موږ ته راپورته کوي او کتابونه شته دي، علمي کتابونه لیکل شوي دي. پښتو ژبه کې څه هم کار شوی دی، خو بیا هم اړتیا ډېره ده چې بیا موږ کار وکړو. په اوس وخت کې چې زموږ پښتانه ځوانان علم ته یې مخه کړله، دوی پوهنتونونه وایي، ماسټریانې کوي، سخت ضرورت دی په دغه برخه کې چې موږ علمي برخه کې ډېر کار وکړو. که څه هم په هنري برخه کې تر ډېره پورې کار شوی دی، د خینات وړ دی، خو علمي برخه مو ډېره نیمګړې ده چې اول په دغه لارو چارو باندې ځوانان پوهه کړو چې دوی څنګه کار وکړي. یو شی باید ووایم چې هغه تقریبا 15 کاله استاد پاتې شوی یم. هغه زموږ ځوانان او چې دوی زده کړې کې ډېره وړتیا لري، خو له بده مرغه دوی دغه ځینو تخنیکونو باندې نه پوهېږي. اړتیا ده چې دوی ته پوهه ورکول شي، مثلا دوی په دې باندې پوه شي چې څنګه تحقیق وکړو. که دغه معلومات دوی ته ورکول شي، دوی بهترین تحقیق کوي، بهترین کار کولی شي. مثلا که دوی ته دا معلومات ورکول شي چې لیکوالي څنګه کېږي، دوی بهترینه لیکوالي کوي. دغسې په هره برخه کې کتاب لیکنه د نور دي ځوانان مو ډېره وړتیا لري، خو له بده مرغه چې په دغه تخنیکونو او لارو چارو باندې ډېر کم پوهېږي. بله، د چا کتابونه مو ډېر زیات خوښېږي چې خپله یې ولولئ او خصوصا شعري کتابونه؟ مننه. شعر اوس ډېر نه لولم، نثر ډېر لولم. د نثر په برخه کې د استاد اسدالله غضنفر کتابونه ډېر لولم. دغه زما خپل مونوګراف لیکنه کتاب مې ما هغوی ته ډالۍ کړی دی، ځکه د هغوی دا کتابونو څخه ما ډېر څه زده کړي دي او د دوی لیکنې چې زه لولم ما ته یو ډول نوی الهام راکوي او نوې موضوع ماته راکوي. ځکه استاد په خپلو لیکنو کې هم ویلي دي چې لیکنه باید داسې وي چې په پای کې لوستونکي ته یو نوې انګیزه ورکړي، یو نوې موضوع ورکړي چې کار پرې وکړي.
او د استاد لیکنې ډېرې لولم ځکه دغه لیکنې ډېرې مؤثرې دي. ډېره زیاته مننه کوو.